پېښور کې ناروا ګیس لوډ شیډنګ له وجې د خلکو مشکلاتو کې اضافه شوې ده. خلک وایي اخلي پخلي لپاره LPG ګیس استعمالو خو د هغې قیمتونه هم اسمان سره خبرې کوي. په دې هکله نور تفصیل اخلو زموږ همکار مصطفی بنګش نه. جی مصطفی څه تفصیلات دي؟ جی بالکل مخکې چې د ژمي موسم راتلو نو خلکو سره به اندېښنه وه چې ګیس لوډ شیډنګ به څنګه وي، زیات به وي، کم به وي، د شپه به نه وي او د ورځې به نه وي. دغه کشمکش کې به خلک مبتلا وو. خو اوس پېښور کې د پېښور زیاتره علاقو کې اوړي کې هم ګرمیانو کې هم ګیس نشته. ځینې علاقو کې د ګیس لوډ شیډنګ په غنټو دی، ولې ځینې علاقې داسې شته دي چې ګیس کنیکشن شته، میټر لګېدلی دی، پایپ شته خو په پایپ کې دنه ګیس نشته. زه هم دې وخت موجود یم دې ځای ته محله مهر سیدو جنډه بازار اندرون اشنغري ګیټ وایي. په دې علاقه کې هم د ګیس کنیکشن شته خو ګیس نشته چې له وجې قسم مشکلات جوړ کړي دي. کور کې زنانو ته مشکلات جوړ کړي دي او نور هم داسې قسم مشکلات دي. د دې ځایي خلک را سره موجود دي، دې سره موږ خبرې کوو. تاسو به څه وایئ چې د ګیس چې کوم دی څومره لوډ شیډنګ دی، کله کله نه وي او که دا بالکل وي نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول د مشرق ټي وي شکریه ادا کوم چې هر ټایم عوام آواز دی اوچت کړی دی چې کم مشکلات دي، تکالیف دي، هغې باندې ډېر مننه ستاسو. اوس هم چې جی دا کم د ګیس مسله ده، دا ګرمي روزې دي. دې روزو کې هم دغسې حالات دي چې ګیس اډوشته نه، دا وروسته پایپ لاینس نوې اچول شوي دي. مخکې دا پوزیشن و زمونږ دلته مونږ وړوکي والي نو دلته زمونږ رهایش دی. اوس مونږ لوی شو، زما عمر هم تقریبا 40 42 43 ته تقریبا ورسېدو. کله دغسې دا مسله نه وه. کله نه چې دا نوې پایپ لاین اچول شوی دی هغه روز نه د ګیس پرابلم دی. ګیس شته نه، ګرمي کې کله دغسې نه دی شوی، ژمي کې هم نه دی شوی چې دلته ګیس لوډ شیډنګ وي. اوس دا نوې پایپ لاین چې کله نه اچول شوی دی د ګیس بالکل غیب دی. زنانو کور کې پخلی تکلیف، بیا چې چېرته ګیس مسله دغسې اوس ژمي روان دی مخکې، دا خو به بالکل نه میلاویږي. دا ورته وایي دا نوې پایپ لاین کله اچولی شوی دی، کله نه ګیس نشته؟ دا جي تقریبا یو کال مخکې خبره کومه. دا نوې پایپ لاین چې کې اچول شوی دی تقریبا یو نیم کال کېږي لګیا دی. هغې نه مخکې هم دا تکلیف وه خو دومره نه و چې اوس څومره زیات شو. دا نوې پایپ لاین چې کله نه اچول شوی دی، کله نه دا نوې پایپ لاین اچولی شوی دی، وایي د ګیس چې کوم دی غیب شوی دی. موږ سره یو بل کاکا موجود دی، دې سره موږ خبرې کوو. څه مشکلات جوړ کړي دي ګیس؟ دغه پرابلم دی چې ګیس نه وي بیخي پوه شوې، کله سهار نه وي کله شپه نه وي، تکلیف ته یو بالکل شته نه ګیس نشته. کله سهار بعد اوس خو بیخي نه و. نو چې ګیس نشته تاسو څه متبادل څه استعمالوئ؟ سلنډر ډکوو که نه جي بهر نه. بهر سلنډر ډکوئ، دلته کنیکشن هر څه شته دي خو هغه ګیس چې کوم دی نه راځي پکې. تاسو څه وایئ چې ګیس نشته، چا سره خبرې اترې شوي دي، څوک څه وایي، د ذمه داره خلک څه وایي؟ یاره جی دا وروستو ورځو چې کم ټایم پایپ لاین چینج کېدو که نه جي، هغه ټایم دلته چې دا کم ټیکه چاته میلاو شوې وه هغه سره موږ دا خبرې کړې وې چې یار ژمي کې ډېر مسلې زموږ د ګیس که نه. نو هغه ویل چې دا پایپ لاین چینج شي نو ستاسو مسایل به بالکل حل شي. نو کله نه چې څنګه چې زموږ شهزاد صاحب دا خبر وکړه چې کله نه دا پایپ لاین چینج شوی دی نو پهله خو به ژمي کې مسله، صرف جنوري کې به مسله، فروری کې به لږه ډېره وه، بیا به ختمه شوه. اوس خو دا ګرمي موسم دی او ګرمي کې د ګیس دا حل دی. نو موږ دا امید لرو چې کېدای شي چې یخني کې به بالکل نه وي ګیس. او سلنډر تاسو ته ښه پته ده چې LPG څونه ګران شو، سلنډر ګیس څونه ګران شو، رس پر رس مشکلات نه دوچار یو او عوام چې دی نو بس ستاسو مخامخ دي دا مسایل دي چې ګیس بالکل نشته. کاکا تاسو راته ووایئ چې څه مشکلات جوړ کړي دي، چا سره د دې په هکله د ګیس په هکله خبرې هم شوي دي او که نه؟ ولې نه خبرې شوي دي خو څوک ریسپانس خو نه ورکوي. خبرې څو زره د عملیدار صاحب دی، دوی ته موږ راشو. موږ بل چاته هر یو کس سره داسې موقع خو نه چې هر یو کس به دفتر ته روزانه منډې وي. د ګیس بیلونه څنګه چل؟ ګیس بیل خو راځي، زیات راځي کم راځي؟ نه نو چې دا دونه زیات خو نه راځي خو کم هم نه راځي. لکه بیل هم راځي او ګیس هم نه وي. او په لوی مصیبت دا وي چې په ژمي کې موږ کله سلنډر هم استعمالوو نو سلنډر بیل دغه سلنډر ډکول، سلنډر راوړل، د هغې پیمنټ کول، دا ټول څیزونه ښه پوره دغه دی. نو مطلب دا چې د ګیس مسایل دي. دلته را سره یو بل کاکا موجود دی، دې سره هم موږ خبرې کوو. تاسو مې لږ خبر کړئ، تاسو به څه وایئ د ګیس نشته؟ یوه چې ګیس متعلق خو موږ مخکې شاه صاحب ته وینا کړې 2-3 ځل خو هېڅ مسله نه ده حل شوې. دا نوې لاین چې اچولې شوې بیخي نشته. اوس په تاسو څه کوئ؟ مخکې څه سوچ دی؟ ژمی را روان دی، د ګیس ضرورت به نور هم زیات شي. موږ خو دا وایو چې مهرباني وکړي چې ژمي نه مخکې دا مسله دې حل شي. اوس خو مطلب دې ورځو کې دې حل شي چې زموږ دې ورځو کې نشته، ژمي کې به څه کوو؟ ژمي کې خو به
غریب خلک دي دا به تباه برباد به شي بلونه هم ورکوي هر څه کوي او که چېرته غلا نشته څه ښه نشته بد نشته بل دا کار کېږي جمعې تاسو امید شته او که نه غټې سلنډرې مې اوس اخیستې دي یو چې سلنډر خو مې اخیستي دې دپاره خو مطلب چې تاسو هم دې دپاره اغوستي چې څه مسله حل شي ځکه چې خامخا مونږ خو خپل وینا وکړه چې یوه دا پیپونه چې ټول شوي دي بس د دې مسله ډېره زیاته شوې ده نو نه که نه چې کم از کم غریب خلک دي چې یوه ګزاره خو کېږي که نه ګزاره هم نه کېږي بیخي نه بالکل ګیس مسله صرف د دې ځای مسله نه ده بلکې د پېښور اندرون شهر که مونږ خبره وکړو کیسه-خواني ګلبهار کوهاټي داسې که یونیورسټي روډ خبره مونږ وکړو افریدو ګړۍ خبره وکړو د پېښور په ځینې علاقو کې ګیس لوډ شیډینګ حد نه زیات دی او ځینې علاقې داسې شته دي چې په ګرمیانو کې هم ګیس نشته ولې خلک دا اندېښنې ظاهروي چې که اوس د ګرمیانو کې ګیس نشته نو ژمي کې به د ګیس څه حال وي دا به ژمي کې پته لګي جی